أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پرم وادم کړو دا خوینو حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم دین د اسلام درې سو شپېته خوینه لري چې کله رب العالمین یو بندله اراده د خیر وکي د جنت د داخليدونو په دې خوینو کې د باج خوینو عیسی او برخه د الله ورکی د یوځ زموږ شاو دویم مشر ابو بکر صدیق هغه ویل یا رسول الله د شو انسان بچرته چې د درې سو شپېته خوینه ټول به راجمې وي او هغه انسان ته ابو بکر ګل دا ټول راجمې کړي و رضی الله تعالی عنه دویم مشر د رسول الله سره قرآنی صحابي د یو جن حدیث کې د امر د جنت مختلفه دروازې دي اره دروازه باندې اواز هغه انسان لګي چې کوم عمل کړي د منځ بزان لې د روزه بزان لا د امر بالمعروف بزان لا د صدقې بزان لا د جهاد بزان لا چې غوسه غمري دغه د پاره ځان لا او چې ذکر کړي دغه د پاره ځان لا لیکن د جنت د ټول دروازې چې کله سیدنا و امامنا ابو بکر صدیق وګوري رضی الله تعالی عنه نو اره دروازه ورته دغه اواز کوي چې یا صدیق یا ابو بکر رضی ما باندې را داخل شي جنت ته شکر بل سے مشر استر بکار دی د قیمتي انسان د سیرت مخکې موږ تاسو ذکر کړو چې دا څه عجیب خوونه لرل اولیا او شکلې به موږ تاسو درس په خوونه کې شروع بس به ګرځي خوونه دي چې رسول الله فرمایي دا وسر عمل کې بکار دی او باز دي چې دغه نه ځان ساتله ترغیب او تشویق لپاره د دې وجنه سړی ته بیان شوی د نه واجب خو چې اکثر انسانان بده کې راګیر دي او د خپل کمالم غني او حالانکه په هغه دنیا کې د خلکو ډېره سخت سزا ای السرقه غلاګانې کول د غلب عامه ده د منځ غلام بګشته او د قشانه د مال غلام شته د عزت غلام شته مسروق به ویلي سبحان بل سبحان ان شاء الله ګجر د ژوند باقی د تابعین له صحابي بچي د واجب سیرت چې د عائشه رضی الله عنها متمنا ده هغه ورته بچي ویلي دغه بسډیر کمالي صفاتونه ذکر کو یو خبره بداوه چې کله کله به د خپل لترسو ځان سره راوستو او کوم ځای کې بچي د انسانانو د مزبلي صفاتخاني جوړې کړې وي نو به ویل چې هغه حقیقت الدنیا زماله ترسو دغه د دنیا حقیقت ته د خلکو خوراکو کې د غیر نتیجه د پرتا ده او کوم چې اغوستل وکړ بیا زړه شو دلته پرتی دي کوم سورلی چې کړي دا وځ غنه خته شوی دا غسورلیم ختمه ده د دغه دنیا د وجنه په انسانانو کې درې واجب مرزونه یو مرز پکې دا چې د وجنه قتل او قتال کې سب کو دماغ ویني یو بل او باش زم د دې وجنه چې رحمان قتل کېږي او درې مې ورته ویلې د دې وجنه د انسان په حرامو کې واقع کیږي د یو مال غلا کوو د بل مال غلا کوو د بل مال نو په دې درې سو شپې ته خو یې یو خو چې نه ذکر کیږي او ځان ته ستر بکار دی هغه غلا اشتراک د غلا سره ویلې شي اهل علم فرمایي چې سړی د یو شی راولي د شی وزنه چې هغه خاص دی او خاص اندازه کې پټ دی ته ورلې په پټه طریقه دی هغه واخست قیمت هم چې تقریبا دغه 100 روپۍ لړ شي کنه به کې قطع د ید لاش مسدل دی بغیر د شک او شبهه نه ابن قدامه مغنی کې ورشي تعریف کړي 12 جلد 313 کې وی اخستل د بل چا د مال دی په پټه طریقه باندې په دې طریقه چې کله دغه قیمت 3 درهم لړ شيږي نو به کې لاس کټ کول حدیث کې د منځ غلام دار چې سړی د منځو کې ګډ وډي وکړي نه رکوع برابر نه سجده د دې وجه مفسرین دا خبره ذکر کړې ده ودا سرقه چې د هغه کبائرونه د چې د الله رب عزت د خوانه بده کې موږ له حد راغله ده حد لاس کټ کول به کټ کولو چلو کرت پرې باندې مسله راغله ده لا سنت یو د قشن ده کې امام زهبي رحمه الله ویلي وینکل الله بالقطع فی سرقه اموال الناس الله عز وجل عبرتناک سزا مقرر کړی ده په بار د هغه شی چې هغه پر دوه خلکو د مالونه اخلي مسروق بزکه ویلي د دې وجنه دوی خپل ولانه قطع کړي او دوی ویني تویا کړي او د حرام الله سره وړاندې کی حدیث کې رسول الله فرمایي د دې انسان به یو عمل الله قبول نکي اگر که په سفر باندې ولې نه
اگر که دعاګانې ولې نه غواړي د الله نه بلکې محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم مسلم کې حدیث دی چې کوم بدن په حرام باندې رالوي شلې د الله به د جهنم په اور باندې وسوځي قیامت په علاماتو کې نبی صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړی دا چې د قیامت د علاماتو یو علامه ده چې خلک به د خوراک کوي به السنتهم په دې ژبه باندې د معلومات بدل نه کیږي د غوي غوندې چې دا مال حلال ده که دا حرام صرف قبضه کول دی او د مال خوړل دی او تیرول دی او غوښتل دي او به د شی ویلې دي چې الله عزوجل زور اور دې د انتقام اخصلو دې سارق نه او دې کې بس موږ د الله یو جدا حکمتونه چې د انسان باندې د لاس وسولو حکم کړی دی چې تاسو قطع کوي او سارق شکل مال غلا کی د خلکو نه وی شي د دې صحیح طریقه د توبې دار چې د اعمال به بالکل امغه سړي به رسې تسلیمای به زموږ خلک لاګانی وکي به دا خبرو کې چې لکه چرته حج له بلور شو ایسه بد الله نه بخنه وغوړ زموږ الله به موږ معاف کینا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو معلومیږي د قمال به اخل او اغسل به تسلیمای چې نشانه د مال اخذ شه د کچرته غم تعالی معلومی نه ابو داود کې روایت دی به د علاقه په غریبانو باندې خرج کا د څه به الله ثواب غل ورکو بس خپل ځان داخله لری کړه ابن حجر اسقلانی دا ویلي دي وی په اتفاق د ټولو علماو سره داخله د شی چې خلک ور باندې اتفاق کړي علماو اتفاق کړي چې دا کبیره ګناه ده د رسول الله احادیث هم بدی ګډیر زیات کله چې سره قران او سنت مطالعه کوي ګوري آیاتونه چې سره کړي وګوري او د رسول الله احادیث او د قشند علماو دا خبرې دي په باره کې به بدله معلومات او شي څومره خطرناکه مسله یو حدیث کې راځي وګور حدیث ته جابر رضی الله عنه فرمایي چې ورځ محمد رسول الله په وخت کې د انور تور شو موږ تاسو چې لکه د انور ونی ولې شو کوسو راغی او په دې ورځ باندې اتفاقی د نبی صلی الله علیه وسلم یو بچی وفات شو ابراهیم ابن محمد صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم خوشو کې د خلکو د عقیده اصلاح کوله پاکستان انسانانو کې د عقیده ضعف او نقصان دي د خلکو په خپل مابین کې دا خبره د شي مشهوره کړه ویل کنه چې د انور تور شوی د تاسو په وینا د محمد رسول الله بچی وفات شوی دی ابراهیم دې د وجنه په انور کې تورواله راغی نبی صلی الله علیه وسلم شکر د انور د حالات نه خبر شو نو فقام النبي فصلى بالناس شپږ رکعات په خلکو باندې منځ وکړ په سلوري سجدو باندې کله چې منزل ودرېدو نو ویل چې الله اکبر به قرأت د منځ ویل او ډیر وګدا به رکوع کړه دا رکوع ډیر وګدا و به سر روشت کې د رکوع نه پدې کې د شلوستل وکړه چې د اولنی رکعت نه لږ زره پدې کې کوتاهی و اول رکعت کې خوري درازواله او پدې کې لږ زره اختصار به رکوع وکړه د دویم قرأت په اندازه باندې به سر د رکوع نه اوچت کې به قرأت ول سره لږ دغې نه کم رکوع به په ماغه اندازه باندې وکړه به سر اوچت کې دغې نور څه به سجدي لاړو دوه سجدي وکړي سجدي چې کله وکړي دغې نور څه به اوچت به رکوع درې ک باندې کیفیت باندې وکړه په هر رکعت کې به چې د کوم وخت رکوع کول نو اولنی رکوع به زیاته په نسبت سره دویم لا او د دویم زیاته په نسبت سره دریم لا او د دریم زیاته په نسبت سره څلورم لا سپونه د سره شدر د دې پر شډیر خلق راجم شو زنانه چې کوم ځای کې راجم شوی تر اغیزه پر خبره ورسېدله نو محمد رسول الله خو امام او هغه د خلکو د عقیده تربیت کولو د دې وجه اکثر انسانان د عمل کوشش کوي چې موږ د عمل څنګه درست کړو عقیدی غم کوا کته کروڑونه عملونه کوي خو عقیده کې د غند او ډیرانو پراتې څنګه لې نه مېږي دغه تعلق د الله نه کړ شو د بل چا سره نبی صلی الله علیه وسلم واجب تقریر کې وی یا ایه الناس عام انسانانو انما الشمس والقمر آیتان من آیات الله دا نور سپمې د رب العالمین د مخلوقات او د قدرتونو یو دوه قدرت دي وانهما دا دواړه د چا د مرد وجنه په انسانانو کې نه توريږي او نه به بل رقم راسي انقلاب دا خبره غلطه ویل کې ستوره پرې وته کله مو چې کله دا شی ولیدو نو فصل تاسو منځو کې تر دې پورې چې د نور د استرګه ایسه خپل غرانه خوشي کی دینه دا خبره معلومه شو چې کله هنګامي حالت په خلکو باندې راشي به تور مثال زلزلې را لې او د قشان تورواله د دینور راغی او د اسبګ مې راغی نو محمد رسول الله موږ دا ارشاد او تعلیم را کړی د تاسو په دې وخت کې منځ په طرف باندې ودرېږي بل لوي کې دا راځي چې د ذکر شروع وکړي به سوي ویلې هیڅ شي نشته مګر ما تاسو را باغی باندې یې را درکړی دا د منځ کې مزوري تم چې له سوال مې وکړ ملګرو ویلې شي او وې د جهنم دا اور مې ولیدو دوسه عجيبه کیفیت باندې ونیشدي و چې دغه لمبه مال راورسي یو سړی مې ولیدو
چې د امسا په اندازه باندې شو د شان اغلا کړي او لرګي غوندي او الله عزوجل وې د دقه د وجنه د په دې ور کې ورسولو ته وسوګورا رسول الله فرمایي کوو کې غلا کړي نو په سټ باندې به سوري او आवाज وکړي چې غویا د غلا کړي او قبل سروي د غلا کړي او په دنیا کې نو مسمر شي نه غلا کړي دا په ټول صبر سر باندې پراتی دا خو د خلکو ډېر پاسنته باندې غلا کړه محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم دې کو ناټو سره د خاص اندام سره یو جنډه ولاړې لوا الغدر د دوکي جنډه پاغي ورځ باندې هیڅ به پټې دی نشي داخله چې بدل روان روان نه خلک وګوري لکه دا پلانې سړې دي دغه داخلا کړي دا دغه داخلا کړي دا دغه داخلا کړي دا غلې کړي دا ودا د شو سړیو حاجانو په شکل حج د خپل سامان راوړ ځان سره مال او پیسې د سره بدل قمصه غوندې لرګي غوندیو ودا به ورغت کې نو اغه نه به شکل مال پر واقصو کاغه په خبر شونه د ویل شو اوس ما سوچ نو بالکل دا کونډه پاږي کې ونه خطا دا مال د بیرته درواله او کاغه سړیو په غفلت کې واقع د مال به تر واقع شوې سبې ځان لراوړل نو رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وې د دقه شی د وجنه چې بدمانه بدغ لاګانې کول او ډیر مختصر شه دی او کم شه دی الله عز وجل وې دا سړی به جهنم کې ورزول او د څه خطرناک کور چې زدي راول څه شي اسنه ما الله ونسوځي چې منو چې لکه دا شی کم دی دا معمولی مسله ده د عبد الله بن مبارک واره کې چې هغه قلم راوړ او تقریبا د شام نه راوړ خراسان لا او هغه وخت کې چې دروي لري کړ کې لري د بیرته غل اخیره ویوړ واسنه چې دې د وجنه الله عز وجل ما په جهنم کې ونه ورسي دا مونږ کې څومره جرأت دي پر دې مالونه اختطاف پاغه باندې خېټه اچول پر دې ځمکه ګونډه کوله او به خپل کمال ګڼل چې سخت خلق سره د اسې قوالی جوړي او دا کارونه کې او هغه کارونه کې دوه تعلقات برابر دي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم دا غلاګانې چې کله انسان کې الله به جهنم په دې ور باندې التسوزي دلیل به دې چې ځان دې ته وشو الله بر جنت لبوځي جنت د ارچا څه نه دي چې به دې کې دا رحزن او داخله او اختطافین او دا ټول به موجود دي او هغه صفه مجاهدین او نیکان خلک هغه به موجود دي صحابه او انبیا دي موجود دي او دا غلي منته ورزيدا ګرانه ده دا نشي کېدی دې ما به کې بخمه خدا فرقي او محمد رسول الله فرمایي چې بده کې مبلغ نه ولیدل چې په شوي ساتلې و واغله خوراک وسک نه ورکو تر دې پر شهاب د کوټه کې مردار شوله ودا زنانا الله عز وجل ام تقصر اور غرزوله خطیب شربینی واجب خبره کړي سراج المنیر کې وې چې کله د سړی په کور کې اوچرږي او دغه تربیت ونی کې د خوراک وسک او دا سړی کې چیرته مړ شي لم یکون من المحسنین الله به د نیکانو په سب کې روچت نه کې بلکې د بدانو په سب کې او د جهنمینو په سب کې بدا پروت ته اوس ګوره چې سبا تربیت کې څومره بشری سبا تربیت کې څومره کسان دي ما تحت څومره حیوانات دي څومره هغه دي چې هغه خبرې کولې چې څومره هغه چې هغه نشي کولې منګ یو چې د پلاني ویني دی راوس کو خو چې وسط دغه نه د جيب منګ راډک دا منګ را لاندې او به محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وی جنت مې ولیدو اراده مې وکړه چې وړاندې سم چې تر اوله متاسو ښکارا کما لیکن هغه بده دنیا کې نشي کېده تر څو پر چې انسان مرشي الته بورځي د دې حدیث په مابین کې تطبیق دار چې کله سړی غلا کوي څنګه الله به جهنم لبوځي چې غلا نه کوي الله عز وجل د جنت لبوشي درې سو شپته خو نه کې یو دا د غلا نه ځان ساتل عبد الله بن عمر فرمایي و محمد رسول الله د خپل ملګرو له رسول الله علیه وسلم وبائعكم زسا سر بیعت په سو خبر باندې کوم ان لا تشركوا بالله شيئا دا الله عز وجل بس سره اڅو په اڅو شي کې شریک نه جوړوي نه ملائک نه مړه نه ژوندۍ نه انبیا نه اولیاء نه کانی نه بوټي نه قبر والو نه بل څه بلکې دسي بوي چې څومره اقسام د بندګۍ دي د ټول د رب العالمین پورې خاص اڅو زموږ الله سره به اڅو شي کې شریک نشته دا کته زکاتونه ورکي او حجونه کوي او دعوتونه کوي او جهاد لمزي او عمره لمزي خدای رب العالمین را بده خدای نه دی بل چا سره پیوند دی چې لکه الله خو کول کی خدای بل ته کم نه دی الله عز وجل د شابه مبارک دی عزت فیصله کی لیکن دا نورم ته کم نه دی کله ظریف اندازه باندې زړه تعلق دی الته ورغه رسول الله فرمایي چې ګوره به شرک دی وکي شرک زړه دی بل چا سره یوځي کی ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق او محمد رسول الله بشه د ملګرو سره بیعت کو بدی خبره باندې ګور شنه روا قتلونه بنه کوي من څومره عجیب فیصله کو لانه سره راونه شو قتل وګره کدا ولی وې کدا چرته مسلمان سړی خو الله بدا جنت لبوځي او چرته کافر خو لاړ جهنم نه مورولې ګو سید داغه بارے خو تعالی فتوا وکړه لیکن ستا فتوا دار نتیجه وروته چې ته د دې قتل د وجنه جهنم لورشي دې ډېر احتیاط وکړ دی څه خلکو د خالد بن ولید سره په معرفت کې مخامخ شو چې هغه ایمان راوړ خالد بن ولید په پوهه نش چې په کې وجل او چې قیدان کړ سبا دا وجل عبدالرحمن بن عوف مقابله له ودرته ودا مؤمنان دوی وجني رسول الله خبر رااله
نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې حقیقت باندې کله پوه شو یا الله خالد ابن ولید چې کوم کار کړی زدا غینه بری م الله ماب کې مرانی شه خالد به مجرم شنه هغه مجتهد په خپل اجتهاد کې حق رسیدل دي هغه الله معاف کړي دي اسامه رضی الله عنه کافر بس روان شو بل صحابي اسامه رضی الله عنه محمد رسول الله محبوب الله د نبی سره ډیره زیاته مینه و په کدا چې سړی ویل اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله دا ملګری انصاری تیر وګرځیدو او هغه دونه خوا کې پټ شو اسامه چې گزار پیو کې بر سر باندې وی ور په پړه کې سړی نبی صلی الله علیه وسلم لا سره راغی یا رسول الله دې شکار وکي اسامه چې طلب کې اسامه دا کار دی ولي وکي وې د خدا کلمه د شهادت ما د یری د وجه نه ویلي نبی صلی الله علیه وسلم ورته دومره غوسه شو ته زړه شری کړي لري وې که په ورځ قیامت دا سړی دې کلمې طیبه سره کلمې د شهادت سره روانه اسامه ته به د څه جواب وکي اسامه رضی الله عنه کې ایمان وې کاش دی وخت کې ما ایمان راوړې وې او د دې ایمان راوړل د وجه نسمه دا ټول ګناهونه مخکې ختم شي دا څومره خطرناکه مسله شو موږ څومره اسانه ګرځولې دا وجنه واغه کې وجنه حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي چې رب العالمین فرمایلی دي دا څنګه الله خبره ده لو ان اهل السماء والارض کدا اسمان اهل او د زمکه اهل جبريل او اعلان محمد رسول الله د چا په قتل کې ناروا طریقه کې دا شریک شو الله عز وجل فرمایي چې دغه جبريل او د نبی په جهنم مزه زور غرزومه نو ارکه چې جبريل ور غرزيږي او د محمد رسول الله غو شخصیت او نور انبیا ور غرزيږي نو ماته به د کوم ځای خلیق چې دا پردي بچیان وجنه را وجنه په ناروا طریقو باندې دیو جن حدیث کې د امر رسول الله فرمایي وې کدا اسمه کو اسمان نشه د تخریب شي ختم شي بده کې دا کعبه مران شي د جمعتون مران شي د دین مرکزونه مران شي زمونږ الله باندې دومره ګرانه تمامي کنه لکه څنګه چې سړی مؤمن قتل کی څومره خطرناکه خبرې دي دا زمونږ الله خبرې دي زمونږ محمد رسول الله خبرې دي چرته زما ته غو د عادي انسان خبرې دي چې چومنه لمنه له کوینه منه خیر کبه دې کې ظریف اندازه باندې چوڑان دیواله او سوالو کې د بیمانه کیږي حق باندې قتل دار چې سړی مرتد دی حق باندې قتل دار شه د شودري زنه وکړه حق باندې قتل دار یو سړی چې هغه مسلمان قتل کې قصاص ته حکم قصاص اخستل کی او به ویلې ولا تزنوا تاسو بزنا نه کوي ولا تسرقوا تاسو بګورغلا نه کوي ولا تشربوا مسكرا نواغنا شي نه بنس کوي فمن فعل ذلك چې دا کارونه وکړو به په باندې حق قائم شو بس دا غره لپاره کفاره ده کوي انسان دا کارونه وکړو څنګه الله ور باندې پټواله راوسنه حساب الله لدی الله رب العزت کې چیرته ماف کوي بری بيدو نه ماف کوله به بس سزا ورکړي او به ویلې کچا د شر نظام وساتو چا د قتل نظام وساتو ناروا چا د زنا نظام وساتو چا د غلا نظام وساتو او چا د شراب ونسکلو محمد رسول الله فرمایي زمنت له علی الله الجنه د دې انسان د فرض په الله باندې زموارم چې د جنت ته داخلي غلا نتیجه دار وته شړې د جنت نه پیګرځيږي او که غلا د شرط پرې خدای محمد رسول الله ضمانت ده چې د الله په وړاندې به تعالی سپارښت کوي به جنت لګوي څومره خطرناکه خبرې دي عبد الله بن عمرو بن العاص ول حدیث نقل لې یو زنانه چې محمد رسول الله په وخت کې غلا وکړه وی هغه خلک رااله چې د چا مال چې غلا کړي وی ویل یا رسول الله دې زنانه سم غلا کړي ده قومي ویل موږ دې په بار کې تعالی جرمانه درو فدیه دا چې موږ دې زنانه د لاس کټ کې د څومره شرم دی محمد رسول الله ویل چې اقطعوا يدها دا لاس قطع کوي لاس دې غوڅ کوي دی خلکو ویل چې یا رسول الله موږ به دې زنانه په بار کې 500 دینار ورکو نبی صلی الله علیه وسلم لاس ته کټ کوي ودا کې نه چې دې زنانه استکټ غیر وړاندې کې ورته کټ کوي دغه چې ویل چې حل من توبه یا رسول الله ما خدای عمل غلا کړو د لاس مې کټ شو وز مره پر څه توبه بل شته چې هغه مباسم نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل نعم انت اليوم ته خپل ګنا نه الله عز وجل په دغه عمل باندې چې موږ د سره وکړه د لاس مدر نه کټ کې دا شی پاکه کړی کيو من ولادت کې امو کې لکستا مور چې تم دا نن زګولې دې به سزا ده او به ویل فمن تاب من بعد ظلمه واصلح هغه څوک چې هغه توبه او سور سید اغلان او به اصلاح د عمل وکړه الله عز وجل فرمایي ټول ګناهونه به موږ معاف کو او کورو سبه اصلاح د عمل نه کې ګور داخله به ګیری دی صفوان بن امیہ فرمایي وی یو سړیو چې هغه صادر غلا کی صادر دا سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې لاس کټ کړي داخله است غوڅ کړي د خلکو دي سړی ویل چې یا رسول الله دې سړی چې ما دا صادر غلا کړي دی ما د الله د پردا معاف کې بس ته معاف کا نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل ولې دا هغه وخت نه معاف کړو چې ما خو له نه وراوستي چې وځ ما خو له راوسته معافي ورته کې دا اوس نه چلی درې ملګو جلادان له امر کې ویلاسته کټ کې بس دا لاس کې خو دو داخله سیسته نه کټ کته بکنم کې باغ وخت کې کوم شکر دې پیش کړی نه عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې بری قریشو کې زنانه و د مخزومی قبيله ویغه غلا وکړه
نو دی ویل چې وښ خلاص کټیږي د چې سړی په کار دی چې محمد رسول الله سره خبرې وکړي دا غنښ دی دوست الکه دا بچو کی اسامه رضی الله عنه دا د نبی صلی الله علیه وسلم محبوب ذکر د پلار زید رضی الله تعالی محمد رسول الله محبوب درنګ نه تور انسان خو لیکن ایمان پکې او دینداری کله چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات کیږي اتلس کلو په عمر باندې دا ژوند دی 20 کلو په عمر باندې د یو فوج تشکیل وکړي یو ځای پر لاړ بیرته وراره ذکر رسول الله وفات شو مریض شو د مرض په وخت کې اسامه رضی الله فرمایي چې عالم وی نبی صلی الله علیه وسلم د خبرونو لیدل او خماله د سر ورکته کې زما په دې سر باندې د شلاس راکو درې کړي د لاسونه پورته کړو اسمان لوکه ته ما د شی ویل چې مال دعا وکړه قیمتي ملګری رسول الله ویل چې رسول الله دا زنانه ده او ډېر عزتمن زنانه ده او ډېر مخورس خلک راغلي د خیر دې باره کې به سفارش وکم نو هغه ویل اتشبو فی حد من حدود الله ته د الله د حدود په باره کې سفارش کوي اسامه به اوچه خطبه ویلي وی ویل یا ایها الناس انما ضل من كان قبلكم هغه انسانان چې تاسو نه وړاندې واغه گمراه په دې طریقه باندې شو چې عزتمن سړي په کې غلا وکړه هغه پرې خو دو چې کمزوري په کې غلا وکړه هغه باندې حج جاری کې زما دې په الله باندې قسمي ک فاطمه بنت محمد چرته غلا وکړي محمد صلی الله علیه وسلم دغه د الله سم کټ غلا دومره خطرناک شی دی د محمد رسول الله لور چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د زړه ټوټم ده فاطمه الزهرا او د نبی صلی الله علیه وسلم مشهور سره به لاړ جنت لا وفات شو لاړ جنت د تبس ما سره التر راځي د جنتانو د زنانو سردار وي وکتا غلاو کې ملاس به کټ کیږي دا دومره غلا خراب او خبيث او بد او خطرناک عمل دی سلمہ ابن قیس فرمایي و محمد رسول الله چې هغه څلور خونه ذکر کړی وي تاسو په هغه کې مخ نه کوم نه تشریک کوم یو داري الله تشركوا بالله شيئا الله سره شریک م جوړوي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق هغه نفس مو وجه ان شاء الله دغه وجل حرام کړي مگر په حق وجنه زنا مکوي غلا مکوي دا ګور د شي خبرې دي چې رسول الله موږ ورمانه وصیت کړي دي وصیت کړي دي وصیت غلا باندې کوي غلا دی وکړه ګور به ته غیر شي ابو هريره سے فرمایي یو سړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شی ویل د پلانې سره د شپې وګدو د منځونه کې چې کله سبا شي به اغلا کوي د شپې داسې قیام الليل کې وګدو د منځونه نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې انه سينهاهما يقول وزر دې چې دا به منه کې هغه څه چې د کوم وینا کړی ده دا د شپې چې کوم منځونه کوي د شپې په دې منځ کې دلیل په دې باندې چې دې کې واجب جواب دی او سوال دی یو سړی د واغه چې په دې اغلا باندې عادت شوی دی نو اوس به کیږي څه د محمد رسول الله د ارشاداتو معلومه شو د شپې قیام الليل کو د الله نه دعاګانې غواړي الله عزوجل بسره خراب ته استبدل کی پنیک به واړي د شپې د غش چې امام شافعي رحم الله فرمایي خطا کیږي نه ابو هريره سے فرمایي چې محمد رسول الله فرمایي دي صلی الله علیه وسلم و عیسی ابن مریم سره ول شیخ لیک ورته ویل دلته غلا کوي هغه کله والله الذي لا اله الا هو ما غلا نه کړی شمار په الله باندې قسم په هغه ذات باندې شي هیڅ نشي شو دا غنه حقدار د بندګۍ لپاره عیسی علیہ السلام ویلي آمنت بالله وكذبت عيني يا عيني و ما چې په الله باندې ایمان اورو د خپل سترګو تقسیم وکي بالکل صحیح ده استاد عمر مضبوط قسم وکي دلیل په دې باندې چې الله سره تعلق او صحیح عقیده جوړول سره به استمنه کوي د دې خبره نه چې غلا دی وکي هغه ابو هريره سے فرمایي د رسول الله نے نقل کړی دی صلی الله علیه وسلم یو سړی به زبرنش په صدقه کو صدقه شکل وکړو نو ایستل زناکار زنانه په لاس باندې دا کې خو ده خلکو د شی ویلې دې سړي بیګه صدقه کړې دا وغم سينه کار له ورکړه نو دې سړي ویلې چې اللهم لك الحمد یا الله تعالی حمدونه دې په سينه کار باندې وز ما د خونه دا صدقه او زبه خامخ دې په ځای باندې بیا بل صدقه کوم سبه چې صدقه وکړه یو مالدار سړي په لاس کې صدقه کې خو ده خلک ویلې چې دا خو مالدار باندې کړی دا به ویلې اللهم لك الحمد لا غني غني باندې ما خو صدقه شوی زبه دا صدقه خامخ کوم بل ورځ د غلاګر په لاس کې خو ده شپې خلکو ته غلاګل ورکړي دي نو ویلي الله تعالی حمدونه دي په زناکار باندې په غنی باندې غلاګر باندې زما د صدقې وشولې اغله مو ورکړي ویراول شو دا سړی زله په جواب کې دا خبره ورکړې شو ویتا چې زناکار دا صدقه ورکړي دا صدقه قبول ده امید ده چې اق زناکار زنانه دي صدقې د وجنه به د زنانه بند شي او الله رب العزت به بچي به ویلي ارچ مالدار دی غل دی دا مال ورکړي د ستاره صدقه قبول ده لیکن الله عز وجل به دا مالدار په دماغ کې دا خبر ورواچي چې دا سړی ګوره صدقه کې په موږ باندې پکار ده چې صدقه ورکړو د عبرت متي والی او ارچ غلاګر دی غلطه صدقه ورکړي د الله سره صدقه قبول کړه ولعل السارقه شاید غلاګر سړی به دې صدقه د وجنه است اگر غلانه توبه وباسي څومره وچل
عبد الله بن عمر دا خبره نقل ده و محمد رسول الله دی غلاګر شړي لاس کټ کې دی شی مبارک تقریبا دغه سمنو پیسې چې 3 درهم او دار چې قول امام احمد بن حنبل هم دی نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو سره بیعت وکي وېزما سره بیعت بدیو کې چې شرک بنه کوي غلا بنه کوي زنا بنه کوي ولا تقتل اولادکم بچی بنه وجنی تهمتونه بنه تړي زمانه فرمانی منه کوي بدینه کوي چا چې وفا وکړه په دې مخ کې شینو باندې د اجر په الله باندې دی او چا چې رسول وکړه د مخ کې ګناهونه لو دله به سزا په دنیا کې ورکړل شو د کفاره ده او کچرته الله عزوجل به دې شری پرده را واسطه زمونږ د الله خو کړه دله معافي کوي زمونږ د الله خو کړه دله سزا ورکړي ورته دومره مهمه خبره ده د اغلا نه کول چې رسول الله ورمنه بیعت کړي لري تدیل وګوره دا حدیث ته وګوره دا کوم خلک چې اختتاب کوي دا پردي بچي زغلي ګاډي تکته دی په مقابل کې به پیسې غواړي محمد رسول الله فرمایي چې بدو کې سره ایمان نشته دا زمونږ نبی ویلي دي سړی غوا کې دي نه وتکته ولکه دومره مال راوړه داغه پلان غلا کړو داغه بچی غلا کړو داغه پلانې شي نیولې دي حدیث ته صرف ګوره ابو هريره سے فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي لا يزني زاني هنا يزني وهو مؤمن زناکار چې کله زنا کوي رسول الله فرمایي بده کې سره ایمان نشته به فرمایي ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن شرابي چې کله شراب کې محمد رسول الله فرمایي د شکر په وخت کې بده کې سره ایمان نشته اگر که حدیث نور توجيهات شته ولا يسرق هنا يسرق وهو مؤمن غلاګر چې کله غلا کې محمد رسول الله فرمایي چې بده وخت کې د سره بده کې ایمان نشته او کوم انسانان چې دا کې چې اختطافونه کوي او خلک د خپل نظرونه غلا ورچو چې لکه پلانې سره دا ډېر خطرناک اختطافي دي درسه په معمولی خبره باندې کار نه کیږي چې کله سړی اختطاف کې به دومره کروڑ او دومره لکه پیسې د خلکو نه اخلي محمد رسول الله فرمایي وهو مؤمن په دې اختطافي کې د سره ایمان نشته چې دا کوم وخت اختطاف کوي دا زموږ نبی ویلي دي د الله نبی چې تعالی چې پتا کې ایمان نشه کوي اختطافونه دا ټول دنیا د سرو زرو جسمو تاسو شي خو چې کله په من کې ایمان نه دا څه فائدہ موږ لرا کی نه محمد رسول الله فرمایي د الله لعنت په هغه غلاګر باندې چې هغه د اوس باندې هغه خولي پټ کې او به د الله سکټ کړی شي پاږي یا هغه رسې چې د اخلاق کې ولاسه بګي کټ شي عمرو بنت عبد الرحمن یو زنانه ده وې د عثمان بن عفان په زمانه کې وسړي اوترچ تورن چورته ویل شوی د اخلاق عثمان رضی الله امر وکړو چې دغه قیمت تاسو معلوم کی چې کله قیمت معلوم کړي قیمتي شو یا غشیو یو بل 3 درهم له تاوان رسیدلو وی فقط عثمان يده عثمان رضی الله دغه د لاس کټ ابن شهاب زهري په نامه باندې یو شت عالم دی هغه فرمایي چې نکل الله بالقطع في سرقه اموال الناس الله عز وجل ودا عبرت دی خلکو له مقرر کړي چې څوک لا کې دغه د لاسونه تاسو کټ کې لری کوي امام احمد بن حنبل فرمایي اذا اشترى رجل من رجل شيئا دي خبر له تو شګورا احمد بن حنبل فرمای مسند احمد کوم دروي د امام بغوی نقل کړي دي وی چې کله یو شړې وګو د یو چانه یو شی وګو والی او د معلومات چې د غلا شی فقط شارکه رسول الله احمد بن حنبل فرمای وی دا سړی د سره په غلا کې شریک دي موږ تاسو څومره ویل کدار والجمال دي مفت مال دي هغه کله شی ورنه وصول کا په بازار کې دا په ګران قیمت باندې تمامېږي احمد بن حنبل فرمایي چې وسړي غلا وکړه او تعالی معلومات چې دا مال د غلا دی او دغه واخستو نو خپل قبضه کې درا وستو دا غسړي سره ته په غلا کې شریکي په ورځ قیامت ګور جنت کې به ته داخلي دی نشي جنت کې څومره سخت خبرې دي ګران خبرې ابن کثیر وی جاهلیت کې مدي غلاګرو د لاس پکټ کېدل اسلام چې کړه راغی دا خبره نور مضبوطه کړله او به هغه پر خپل شریعت کې خودله اولنې هغه انسان چې قریشونه لاس کټ کړو وې د کعبه د خزانه څخه لا کړو نو هغه راونه لاس ته کټ امام زاهبی رحمه الله فرمایي چې دا ګوره کبیره ګناه ده په ګناهونو کې او سخت ګناه او خطرناک ګناه ده نقصان داري چې کم سړی اخلاق کې بده کې کامل ایمان نشي پاتې کېږي او کامل ایمان چې نه کمزوري ایمان باندې بیکار نشي کېږي د کبیره ګناه وکړه دا د په نفس او د په خراب اخلاق دلالت کوي او د الله سنت بکټ کېږي او د چې انسان محمد رسول الله فرمایي ورګي و پروتي په دنیا کې د شړل شرم دی د چې انسان په باره کې به اخر د ماموري شي په باره کې اعتماد نه کوي او د چې انسان به دعا نه قبلېږي نو حاصل ده رسول الله فرمایي دین د اسلام درې سو شپې ته خوونه لري چې الله عز وجل یو بندله اراده جنت داخلي کې په دې خوونه کې څه خوونه کې ورته الله یې صبر برابر کړي څه بعضي ایجابي رسو سلبي هغه خوې چې انسان د جنت نور باندې محرومي او جهنم له ور باندې راشيږي هغه غلا ده الله عز وجل دې موږ تاسو دې صفات نو وساتي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي